بسم الله الرحمن الرحیم. دا بیسکس اف لایف پروسس دی مطلب دا دی لایف کې زموږ سره کوم پروسس کېږي نو د هغې بنیادي څیزونه چې دي د هغې دپاره زموږ سره کوم دي نو دا موږ داسې ووایو اول په سر چې living organism are made of many organs like heart, liver, lungs, kidney, etc. چې living organism چې دی هغه زموږ سره د مختلفو organs نه جوړ دی لکه زموږ سره هارت شو، لیور شو، لنګز شو، کډني شو. نو موږ به دا ووایو چې اوس دا ارګنز چې دي دا زموږ سره جوړیږي د ټیشوز نه یو قسم ټیشوز راغونډ شي هغه زموږ سره ارګنز جوړوي. بیا دا ټیشو چې زموږ سره جوړیږي نو دا زموږ سره جوړیږي د سیلز نه. اوس دا زموږ سره د پوره باډي چې دا زموږ سره ټول ارګنز دي هغه راغونډېږي زموږ سره سیسټم جوړوي یو پوره باډي چې دی اوس زموږ سره جوړوي. خو اوس دې له پکار ده چې د ارګنز د وجې نه کوم زموږ سره کوم باډي جوړ شوه نو اوس دې باډي له چې دی مینټیننس پکار دی. مینټیننس نه مراد زموږ دا دی چې په دې لایف زموږ سره کوم هیومن باډي چې دا په دې کې زموږ سره چینج راځي نو د هغې چینج لرکولو دپاره او باډي نرمه حالت راوستلو دپاره زموږ سره مینټیننس پکار دی. نو هغه مینټیننس چې دی هغه زموږ سره څنګه کېږي نو هغه مینټیننس به موږ څنګه ووایو چې all organism need maintenance system so life processes are necessary. څونه ارګانیزم چې دي نو هغې له یو مینټیننس سیسټم پکار دی نو د هغې مینټیننس سیسټم دپاره زموږ سره یو څو لایف پروسس دي چې هغه زموږ سره کېږي. اوس زموږ سره دا د لایف پروسس چې دی ډیفینیشن دی چې د لایف پروسس چې دی دا موږ څه ته وایو نو د دې ډیفینیشن موږ داسې وکړو چې the process which are required for maintaining the complex well organized structure of living organism. دا life process موږ ولې وایو life process موږ دې لپاره وایو چې په living body کې زموږ سره چینج راځي نو د هغه چینج لرکولو لپاره زموږ سره life process چې دي هغه ضروري دي او د life process definition موږ وکړو نو د دې مطلب دا دی هغه نظام یا هغه اعمال چې هغه په کار دي چې زموږ جسم چې کوم دی کوم پیچیده او په ښه طریقه باندې چې ارګنایز شوی دی دا مینټین کوي نو دې ته موږ لایف پروسس وایو. لایف پروسس چې دي دا بیا زموږ سره څلور دي نو په دې کې اولنی زموږ سره دی نیوټریشن، دویمې زموږ سره دی ریسپیریشن، درېیمې دی ټرانسپورټیشن او څلورمنی زموږ سره دی اکسریشن. اوس په دې کې زموږ سره د اولنی دی نیوټریشن. نیوټریشن موږ غذایت ته وایو کوم خوراک چې موږ خورو نو په هغې کې زموږ سره څه اجزا وي چې هغه اجزا زموږ د باډي ته چې دی ضروري نو څه کارونه موږ په روزمره ژوند کې چې موږ کوو نو هغه دا دي چې موږ واکینګ کوو، سینګینګ کوو یا چې دی ډانسینګ کوو یا په باډي کې زموږ سره ګروت کېږي، ډیولپمنټ کېږي یا زموږ سره ډایجیشن پروسس کېږي نو د دې ټولو لپاره چې دی نیوټریشن پکار دی او دا نیوټریشن زموږ سره کوم ځای نه راځي چې انرژي کمز فرام نیوټریشن لایک کاربوهایډریټ، لیکټوز اینډ مالټوز. دا لیکټوز او مالټوز چې دي دا زموږ سره کاربوهایډریټ قسمونه دي نو دا انرژي زموږ سره راځي د خوراک نه او په خوراک کې زموږ سره چې دی نیوټرنټس دي نو هغې ته چې دی موږ نیوټریشن ورته موږ وایو نو په دې کې اولنی څیز چې زموږ سره کوم دی نو هغه کاربوهایډریټس دي. نو دا نیوټریشن چې دی زموږ په باډي کې چې کوم کار کېږي نو هغې دپاره انرژي ضرورت دي او انرژي زموږ سره کوم ځای نه راځي د نیوټریشن نه. په دې کې دویمې زموږ سره دی ریسپیریشن. ریسپیریشن موږ دې ته وایو چې زموږ په جسم کې یو خلیه ده هغه خلیې ته چې کله خوراک ورسي او هغه خلیې ته چې کله اکسیجن ورسي نو دا پوډ او اکسیجن په دې سیل کې دننه میلاویږي او د خلیې له چې د انرژي ورکوي نو دې پروسس ته موږ ریسپیریشن وایو. څلورمنی زموږ سره په دې کې ټرانسپورټیشن دی. ټرانسپورټیشن موږ دې ته وایو چې کوم خوراک یا اکسیجن زموږ باډي ته میلاو شي هغه هرې خلیې ته هر ارګن ته او هر یو سیسټم چې دی ورسي نو دې ته موږ ټرانسپورټیشن ورته وایو. او څلورمنی او اخرنی په لایف پروسس کې زموږ سره د اکسریشن. اکسریشن چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی چې زموږ په جسم کې کوم فضول ماده زموږ سره جوړېږي هغه زموږ د جسم نه وځي نو هغې ته موږ اکسریشن ورته وایو. که فرض که دا فضول ماده زموږ د جسم نه چې دی نه وځي نو د هغې چې دی ډېر زیات نقصانات دي زموږ په باډي کې چې دی یوریا سیوا شي زموږ بلډ چې دی هغه ګنده شي او د هغې نه بیا موږ ته زیړ زیړی یا تور زیړی یا ایډز چې دی یا کینسر هغه زموږ ته چې دی لګي نو دا زموږ سره لایف پروسس وو. نو یو پیری به ته بیا ریپیټ کړم چې لایف پروسس چې دي زموږ سره ډېر زیات ضروري دي. لایف پروسس د دې لپاره ضروري دي چې زموږ باډي چې دا هغه مینټین پاتې شي او زموږ باډي چې دا هغه خپل کار چې دی په صحیح طریقه باندې وکړي. کله باډي زخمي شي یا پکې نور فرق راشي نو هغې لپاره لایف پروسس د مینټیننس لپاره چې دی ضروري دی. که ویډیو خوښه شوي ټاپک خوښه شوي نو چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ
او نور ماته کمنټ کې ووایي چې داسې د بیولوژي باره کې نوې نوې ویډیوګانې چې دي هغه زه اپلوډ کړم چې زما علم کې مې اضافه کېږي او ستاسو په علم کې مې اضافه کېږي. تھینک یو، ډېره مننه.